د روسیې له لوري امریکا ته د افغانستان په اړه ستر اخطار. سلام، وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د امنیت په شورا کې د روسیې ځانګړی استازی وسیلی نبنزیا ویلي دي چې امریکا د زر تر زره د افغانستان قید شوي پیسې خوشي کړي. نوموړي په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان څخه د متخصصینو د تیښتې او وتلو مخالف دی او ورسره امریکا باید د افغانستان کنګل شوي پیسې سمدلاسه پرېږدي ترڅو په دې هیواد کې نورې ستونزې جوړې نشي. د ښاغلي نبنزیا په خبره چې د پوهانو کسانو وتل به د افغانستان پرمختګ له خنډ سره مخ کړي. یا د استازي وویل چې د امنیت شورا د قطعنامې مخالفت کوي ځکه چې د روسیې له لوري وړاندیز شوي 2 مادې پکې په پام ونه نیول شوې. هغه مادې چې روسیې وړاندیز کړی و ترڅو په افغانستان باندې پیسې بندي نشي او د افغانستان څخه د متخصصو کسانو وتلو مخالفت وشي. د روسیې استازي وړاندې په خپلو خبرو کې ویلي و چې دوی په افغانستان کې یو پایداره ثبات او سوله غواړي او د دې هیواد خاوره د تروریستانو لپاره په پناهځای بدله نشي. نوموړي زیاته کړه روسیه د افغانستان ملت ترڅنګ ولاړه ده او هڅه کوي موجودې ستونزې ټولې د خبرو او تفاهم له لارې حل کړي. له بلې خوا د طالبانو د راتګ سره د سختو قوانینو ترڅنګ زیاته ویره د اقتصادي وضعیت سره ده. دا چې د روسیې دغه دریځ به په هیواد کې د شته اقتصادي ستونزو لپاره څه تاثیر ولري. په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو. تر نورو مهمو ویډیوګانو ښې چارې.